سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. حکمتیار وایي واک باید د ټاکنو له لارې ترلاسه شي. حزب اسلامي ګوند د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره له هغه نوې طرحې ملاتړ کړی چې د ملي شورا د رامنځته کولو او د ټاکنو د ترسره کولو وړاندیز کوي. د ملي یووالي تړون په سرلیک دغه طرحه د ټاکنو او د اساسي قانون د مسودې له لارې د واک لیږد وړاندیز کوي او خبرداری ورکوي چې د سوله ییز حل ردول به د ملي پاڅون سره مخ شي. دوی د ټاکنو له لارې د واک لیږد او د اساسي قانون سمون وړاندیز کوي. په دې طرحه کې د واک پر انحصار، د غوره شویو بنسټونو او اساسي قانون پر نشتوالي، د ښځو پر بې برخې کولو، د ښوونځیو پر تړل پاتې کېدلو او اقتصادي او ټولنیزو ستونزو باندې په نیوکې سره د افغانستان اوسنی وضعیت انځور شوی او د سیاسي تفاهم له لارې د کړکېچ پر هواري ټینګار شوی دی. د حزب اسلامي سرچینو ویلي چې دا طرحه د یو شمېر وګړو لخوا وړاندې شوې او ګلبدین حکمتیار یې ملاتړ کړی دی. په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې د خلکو د باور وړ استازو څخه جوړه شوې ملي شورا باید رامنځته شي او د نوي اساسي قانون د سمون مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دې شورا د جوړولو لپاره هم د تناسبي استازولۍ په سیستم سره د آزادو او رڼو ټاکنو د ترسره کولو وړاندیز شوی دی. دغه طرحه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جوړېدلو او د اساسي قانون د سمون او د نوي حکومت د جوړولو لپاره د داسې یوې انتقالي دورې غوښتنه کوي چې تر ټولو زیاته موده یو کال وي. د نورستان والي وایي امریکا پاکستان ته د افغانستان نه امن کولو پروژه ورکړې. د نورستان والي زین العابدین عابد وایي هغه کړۍ او جبهې چې د دوی پر وړاندې جګړه مقدسه ګڼي مشران د خپلو زامنو سره جګړې ته داخل شي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د یو پلان او دسیسې له مخې د افغانستان د ناامنۍ پروژه پاکستان ته ورکړې ده. دغه والي پر افغانستان د دوی د واکمنۍ د 5مې کلیزې په مناسبت ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې پر ځوانانو غږ کړی چې د همدې نظام د ساتلو لپاره تر حد زیاته قرباني ورکړي. نوموړي ویلي چې د دوی پر وړاندې جنګېدونکې ډلې او جبهې د شخصي ګټو او جیب ډکولو لپاره اقتصادي جګړه مخ ته وړي او خپل اولادونو ته په بهر کې آرام ژوند او امکانات برابر کړي. هغه زیاته کړې هغه خلک چې په خارج کې ناست دي دا 20 کاله دغه هیواد خوړ، هغه چې اوس د پاکستان ISI په غیږ او د امریکا په کمپونو کې پراته دي عیش او نوش کوي، اولادونه یې اوچت تعلیمونه کوي او تاسو ته تبلیغات کوي چې دا نظام پسې پورته شي. پام چې ونه غولېږئ. یادوالي زیاته کړې چې د دوی په وړاندې جنګېدونکې ډلې 90% اقتصادي ګټه خپلو شخصي جیبونو ته اچوي. هغه ویلي هغه خلکو ته چې د افغانستان د اسلامي نظام په مقابل کې جګړه مقدسه ښکاري او مشران او مسؤلین په غرب او ISI په لمن کې ناست دي، هغوی د خپل زامن جګړې ته داخل کړي. خپله دې رامنځته شي. هغوی دغه جګړه د جیب ډکولو او موقف لپاره کوي. ملګرو ملتونو متحد ته د عمرې ادا کولو لپاره سفر اجازه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې رسنیو ته وویل چې امیر خان متقي غوښتل چې د عمرې د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. د سرچینې په خبره امیر خان متقي امنیت شورا ته د خپل سفر په اړه وړاندیز کړی و چې د امنیت شورا لخوا ورته د سفر معافیت ورکړل شي، خو امنیت شورا یې وړاندیز ځنډولی دی. امیر خان متقي او له هغو چارواکو دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نوم د بندیزونو په نوملړ کې شامل دی او د هر ډول بیروني سفر لپاره د امنیت شورا لخوا د سفر معافیت ته اړتیا لري. پزشکیان وايي افغانستان ایران ته د بهرنیو عناصرو د داخلېدلو مخه نیولې. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې د افغانستان حکومت د جګړې پر مهال د ایران خاورې ته د بهرنیو عناصرو د ننوتلو او د بېثباتۍ د رامنځته کېدلو د مخنیوي په برخه کې له تهران سره همکاري کړې ده. پزشکیان زیاته کړې افغان امنیتي ځواکونو ته د پولې د څارنې او ایران ته د افرادو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي دنده سپارل شوې وه او اعلان یې کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ایران په خاوره کې د ناامنۍ یا ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. افغانستان وړاندې تر دې د ګاونډیانو په ګډون د نړۍ هر بل هیواد ته ډاډ ورکړی چې خاوره به یې پر ضد استعمال نه شي او دا یې په لومړي ځل هغه وخت عملا ثابته کړه چې پر ایران د اسرائیلو او امریکا له لوري پراخ هوایي او ځمکني بریدونه وشول. افغان ځواکونو کابل کې 4 غله وژلي. 4 وسلوال غله چې غوښتل د کابل ښار د 13مې امنیتي حوزې په سیمه کې یو کور ته ننوځي هغه مهال ووژل شول چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندنې وروسته ورسره نښته رامنځته شوه.
امنیتي سرچینې وایي دغه کسان تېره شپه د غلا د هڅې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وپېژندل شول چې له نښتې وروسته 4 واړه په هماغه ځای کې ووژل شول. امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې د هر ډول غلا او ناامنۍ پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کړي او له مجرمینو سره به پرېکنده چلند وشي. په ورته مهال د کابل یو شمېر اوسېدونکي د ښاریانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدام اغېزناک بولي او د جرمونو د مخنیوي او امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو د هڅو هرکلی کوي. ملا برادر له محمدوف څخه د غازو د قیمت کمیدلو غوښتنه وکړه. اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هرات کې د ترکمنستان له ملي رهبر سره وکتل. ملا عبدالغني برادر په هرات کې د ټاپي پروژې د کار په چټکتیا خوښي وښوده او ترڅنګ له ترکمن لوري غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د غازو د قیمت ټاکلو فارمول داسې تعدیل شي چې د اروپایي بازارونو له شدیدو بدلونونو وژغورل شي. هغه زیاته کړه چې د غازو دا قرارداد باید د اوږدې مودې لپاره او پکې د اسانه شرایطو او بیا کتنې انعطاف منونکی میکانیزم هم شامل کړل شي. ملا برادر ټینګار وکړ چې په اقتصادي پروژو کې افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول خورا حیاتي ارزښت لري. د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بوردی محمدوف افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې هیواد په هرات ولایت کې له دغې نلۍ کې د غازو د توزیعي شبکې او همداراز د ټاپ یعنی TAP برېښنا پروژې د چټک پلي کولو چمتووالی لري. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر بهرني شرکتونه په دغو پروژو کې پانګونې ته علاقمند دي او عشق آباد حاضر دی چې افغان ترانزیټي توکو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. ایران وايي د پاکستان، ترکیه او سعودي تړون موږ ته ګواښ نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې د ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ پوځي او دفاعي تړون د ایران امنیت ته کوم ګواښ نه جوړوي. بقایي زیاته کړې چې تهران په سیمه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ همکاري څاري او له ګاونډي او اسلامي هیوادونو سره تعامل د سیمه ییز ثبات لپاره مثبت بولي. د ترکیه، سعودي او پاکستان ترمنځ د مکې ګډ دفاعي تړون له لاسلیک کېدو وروسته په سیمه کې بیلابیل سیاسي غبرګونونه راپورته شوي دي. نتنیاهو وايي د غزې لپاره د ټرمپ هوکړه د منلو نه ده. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ 15 مادهیز طرحه رد کړې او ویلي دي ترڅو چې حماس په بشپړ ډول بې وسلې نشي اسرایلي پوځیان به له غزې ونه وځي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو تېره ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې ویلي چې د امریکا له لوري ځینې وړاندیزونه د منلو وړ نه دي او اسرائیل به د خپل دریځ د مخالفو مواردو پر وړاندې ودرېږي. نوموړي زیاته کړې تر هغه چې حماس خپلې ټولې وسلې له درنو وسلو نیولې تر سپکو ټولې ونه سپاري د اسرائیلو پوځیان به له غزې شاتګ ونه کړي. ورته مهال د حماس غورځنګ وغړي ویلي چې دوی چمتو دي څو د سولې د بورډ طرحه په مسؤلانه ډول پلي او کار ورته وکړي.